يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هر څوک په خپل انداز مسؤل ده او په دې مسؤلیتونو کې تغییر او تبدیل دا د ټولو دنیا د حکومتونو یو ضرورت ده. د غونډې په دې برخه کې د علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله د حکم په اساس برېښنا شرکت کې لاندې ټاکنې ترسره شوي. د زندانونو چارو د سمون ادارې مخکینی معین ملا حبیب الله فضلي د برېښنا شرکت د ادارې رئیس په توګه، د اوبو انرژۍ وزارت د نظارت او ارزیابۍ مخکینی رئیس مولوي محمد رسول جواد د برېښنا شرکت د مالی رئیس په توګه، محترم احسان الله امین د افغانستان برېښنا شرکت د دفتر د رئیس په توګه د الله تعالی له دربار څخه د ورسپارل سوي دندې په ترسره کولو کې د توفیق غوښتنه کوو. وسلام. امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوي هبت الله اخونزاده صاحب. زموږ د تاسو ضرور ده په دا ادارو کې په هر منصب کې یو په هر ځای کې یو موږ به اطاعت هم کوو او د زړه له اخلاصه به کار هم کوو، چونکې دغه مسؤلیتونه چې دا اوس موږ ته راجع سوي دي دا یو الهي امتحان د دې خوشحاله کېږئ ما د ټولو ملګرو څخه مو آرزو او تقاضا دا ده چې د خپلو عمراو اطاعت وکړي او په خپل ورسپارل سوي مسؤلیت کې تر خپله وسه پورې خدمت وکړي. له رب ذوالجلال څخه توفیق غواړو ترڅو پر ما شوی اعتماد وساتم او د دې ستر مسؤلیت په مخته وړلو کې زه پاتې را نشم.